په لال جماعت کې د معصومې جنکۍ په شهادت ورسولې ته باید ځان وژنه وکړې. عافیه صدیقي د په امریکایانو خرڅ کړه ته ځان وژنه وکړه. ریمنډیویز د امریکا په پاکستانیانو وژل او په $1 میلیون باندې د معامله وکړه بیرته د بګرام ته راوسته ته ځان وژنه نه کوې. ایمل کانسي د په امریکایانو خرڅ کړه ته ځان وژنه نه کوې. ته امریکایانو ته جنکۍ سپلای کړې ته ځان وژنه نه کوې. په ایرامنډۍ کې د خور او مور تلي ته ځان ستړی مشه دغه هغه آرمي عکسونه چې لګولي وروره دا عکس ته فول لګوي د آرمي والا پتلونونه ستا که نه د ولې دا تا پتلونونه دغه بګړي د چې ورپاتې په 2001 کې امریکایانو ته په د پېښور کې د په پور بازار کې بوټان د خرڅول تا اوقات موږ نه پېژنو دروغ جنرال د ځانه جوړ کړی دی د خښتې د ټول مرستې لوز غوال ویشي تاسو سره غږېږئ زه بیا لاړلم تاسو صبر وکړئ که نه میکونه بند کړئ جنرال صاحب پرېږدئ ورسره مبین صاحب محترم ما زه موږ به میکونه بند کړو ما زه قربان دې سم ټول میکونه بند کړئ د ده نوم څه شی ده نوم یې څه شی ده فاروقي وروره ستړی مه شه د کوم ځای وروره زه د پښتونخوا یم پښتونخوا کوم ملک ده پښتونخوا ملک نه دی پښتونخوا صوبه ده د کوم ځای صوبه ده پاکستان پنجاب وزیر اعلی څوک ده پنجاب وزیر اعلی ته پرېږده دا په هغه کې د په افغانستان کې د غوښې مشه والا فارم چا جوړ کړی دی و قربان دې سم هغه ما جوړ کړی ده پنجاب وزیر اعلی څوک ده پنجاب وزیر اعلی سره ته کار څه لرې ته اصل خبره کوه خو اصل خبره درته کوم خو څوک د وزیر اعلی یې نوم یې واخله ته ما ته وایې خوست وزیر اعلی څوک ده زه درته وایم افغانستان ولسمشر څوک دی ملا محمد حسن اخوند ملا محمد څوک ملا محمد حسن اخوند حفظه الله تعالی استغفر الله خان اوس ته ووایه د پاکستان ولسمشر څوک ده د پاکستان ولسمشر زرداری دی کم زرداری آصف علي زرداری وای ښه هغه د بېنظیرې مېړه ښه یاره مبینه ته قسم په خدای لوی د غټ شخصیت ځان ته وایي خو دومره داسې خبره کوي لکه ماشوم ولې د بېنظیرې مېړه نه ده بېنظیرې مېړه ته وي بېنظیره والا چې په تا نظر بخرې زیاته وه خو صحیح ده خود ما نه زیاته وه هغه سره داسې بلا وه چې ما سره نسته ټول خلک هغه شته هغه بلا تا نه ما سره شته تا قربان دي پنجاب وزیر اعلی څوک ده پنجاب وزیر اعلی پنجاب وزیر اعلی سره اوس تو کار څه دی اوس زړګی زه پوښتنه درنه کوم نه اوس کار څه دی ورسره وزیر اعظم یې څوک ده شهباز شریف آرمی چیف یې څوک ده آرمی چیف زمونږ عاصم منیر تاسو عاصم منیر مرد مجاهد دا حافظ د قرآن هم ده که نه الحمدلله نو زه صرف ګوره تا نه مې پوښتنه وکړه وزیر اعظم یې څوک ده ته وایې شهباز شریف صدر یې څوک ده آصف علي زرداري مرد مجاهد دا وزیر اعلی د پنجاب څوک ده اورې فاروقیه جواب ورکړه وزیر اعلی د پنجاب څوک ده خو ورې که نو غلطه خبره خو یې نه دی ته کړې د ته معرفي کړو د ولسمشر د ټولو نوم اخلي د هغه نه اخلي ګوره دلته بیا 7 کروړه عوام یې ده 7 کروړه عوام یې ده تر ټولو 7 کروړ عوام پرېږده وزیر اعلی څوک ده فاروقي صاحب ما ته جواب راکړه په انټرنیټ کې سرچ کوي وخت مه ورکوه ورته انټرنیټ کې سرچ کوي سړی اوس نه معلوم ده نوم یې نسي اخیستلی ولا چې وایي خلي په کار جوړ زه تا نه یوه پوښتنه کوم هغه نه فاروقی پرېږده که نه یاره مجبوره پرېږده په مجبوره ورور مایک دی بند دا بیا راځي افغانان د سړی ګیر نه اخلي جنرال صاحب سړی ګیر بند شي ګیر نه اخلي وروره ما درته وویل چې دا سړی تاسو ما ته پرېږدئ دومره باړ غږېږي یاره داسې د ګیر که جنرال صاحب داسې د ګیر که وروره قسم په خدای فاروق ځواب ورکړه پوښتنه یې درنه کړې ده ما جواب راکړه 3 ورځې وخت لري وزیر اعلی زما نیټ کار نه نیټ به د خود کار نه کوي پنجاب وزیر اعلی سره تا څه کار دی هیڅ کار واده نه ورسره کوم نوم یې واخله نوم واخله مجاهد شاباش وزیر اعلی نوم کې چې کوم وزیر اعلی
خزه بس پرېږده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی څه نومېږي خیبر پښتونخوا وزیر الله هغه چې ته یې سپورټ کوې نو هغه نومېږي که نه هغه امین ګنډاپور اوس د پنجاب د وزیر اعلی نوم هم راواخله زر کوه لا مرد مجاهده ته خو هسې یوتیا یې نو پته وایي درته د پښتونخوا وزیر مړه یوتا موتا پرېږده نوم واخله هغه دومره غاړ برید لري که نه چې په د یو برید پرې تا وتړي ټوله ورځ به دې ګرځوي د پنجاب وزیر اعلی ښې نه د پښتونخوا په ما خیال هغه هم برید لري هغه ته برید لري نه دي لیدلي نه دا برید خو ځکه اوس درته ووایم چې دلته بیا تا ته داخل ته درشم نو بیا بده خبره ده چې زه درځم خو زه تا نو برید به لري خو موږ ته نه ښکاري څه نومېږي کوم څه ګوره فاروق نوم یې ورته واخله لري هغه بیا د هر په کور کې هغه هر سړي کسان یې لري نو زه دا خبره فاروق نوم یې ورته واخله جنرال صاحب یعنی په کور کې هر څوک وزیر اعلی لري په کور کې ته هم هغه مریم نوازي چې څه لري هغه ته لري هلکه فاروقه ګوره سړیتوب زده کړه هغه تا نه د پنجاب ما خرابه کې هیڅ خبره نه ده اخیستی مې ده ای بې شرمو وزیر اعلی څه نومېږي افغان صاحب پرېږده صبر ګوره ځکه زه اوس که ته پنجشیر ته لاړ شم که نه زه به هغه سکسي جینکۍ درته راوباسم چې پلاني څه نه مې پلاني څه نه مې ته به یې ځواب راکړې وروره زه چې پنجشیر ته چې ته ځې قسم مې دې په خدای تر هغه ځې به داسې شکېدلې بغرۍ وي دلته ځوانان دي دلته غازیان دي پنجشیر والا چې تورخم کې نه چې پاټک کې پاټک کې ولا پاټک کې دې سترګې براګې کړې ولا د بواسیرو علاج دې در باندې وکړو د پنجاب د وزیر اعلی نوم واخله حافظ امیر چې هلته چای در سره وڅکله نو هلته ته چېرته وې شومبک بیا چې اوس د چای زور د پرون بله ورځ ولیده بانو کې د زور ولیده د چای دا وړې نه د چای زور نه د چای زور د پرون د په بانو کې د چای زور ولیده داسې ګرمه چای درته وڅکله حافظ امیر چې اوس یې بانو کې هغه د چای زور د بانو کې ولیده پرون که رښتیا مسلمان وای قسم دی چې ته به ځان مړ با پرون د بانو چای زور ولیده په بانو نه بانو کې د چای ودرېږه څه ځان نه وژنې چې د پنجاب د وزیر اعلی نوم نه ساختی ته ځان نه وژنې چې افیا صدیقي دی افیا صدیقي دی په $10,000 باندې خرڅ کړه ته ځان ودرېږه سکمه ټیزنه ته خو لکه خبرې کړه هغه د مایک خلاص نه شي زه دغه خبرو د ځان وژنې ګوره مایک ځان وژنه تا ته په کار ده چې په لال جومات کې د معصوم جنکۍ په شهادت ورسولې ته باید ځان وژنه وکړې افیا صدیقي د په امریکایانو خرڅ کړه ته ځان وژنه وکړه ریمنډیویز د امریکا په پاکستانیانو وژل او په $1 ملیون باندې د معامله وکړه بیرته د بګرام ته راوسته ته ځان وژنه نه کوې ایمالکانسي د په امریکایانو خرڅ که ته ځان وژنه نه کوې ته امریکایانو ته جنکۍ سپلای کړې ته ځان وژنه نه کوې په ایرامنډۍ کې د خور او مور تلیږي ته ځان وژنه نه کوې ناموس د په 100 کلدارو خرڅېږي ته ځان وژنه نه کوې زه ځان وژنه وکړم چې د تا پلار امریکایي مشران د خپل ناموسونه د پاپا جونز په شرکتونو کې خرڅېلي لاموي ته ځان وژنه نه کوې چې ټول ناموس دې په دوبۍ کې په اماراتو کې چلیږي زه ځان وژنه وکړم ټیزماره خدای دې غرق که قسم خدای پیمه د مریم نواز به ته ماته راولې مولا د فکر کې جنرال صاحب ډېر بخښنې سره فهم ورور هغه بیا موږ وکیل ته نه پرېږدي که نو وکیل دوا پې اچول په مریم نواز باندې موږ خپله پسې سترګې راووتې تا ته به یې در وویل ورور موږ ولې موږ درته کمزوري ښکارو هغه ترې داسې ښی ورنېغی هغه د عرب هغه ته بهرنو شغل وزیر ته فاروقه په ځان ډیزل واړوه ډیزل که شرم د وزیر اعلی نوم دې نه شي اخیستی په یو هیواد کې چې نر نه وي او مریم نواز چې په ګراج کې له صفدر سره ګیر شوی هغه وزیر اعلی شي دا میجر صفدر سره په ګراج کې د موټرو په ګراج کې نیول شوی
والله جنرال دا سړی مجبور مشهور کنه دا یو عسكر سړی دا ولکه مات سره خبرې هم کولې موږ په داخلي چارو کې خبر ګوره افغان صاحب دا دومره بې تریخي او بې ننګه خلک دي دغه فوج په دغه پښتونخوا کې کومې بې ناموسۍ دي خلکو ته واړولې موږ ورباندې ننګ کوو موږ راپورته شوي موږ یې دفاع کړو او دا بې ننګه بې غیرته د یو څو روپو دپاره دا ورته زندان صحیح وروره دا نه د جمعیت علما اسلام یو عالم وژلی ده چې ټول عمر فوج ته په لابي کې تیر شو نن یې ووژه دوی به دغه 1900 د دوی تاریخ معلوم ده د 1915 تاریخ معلوم ده د 1903 تاریخ معلوم ده دوی په کوم تاریخ غږیږي خو 95,000 پتلونونه قسم دې په خدای چې له حیوانات یو باسم علاقه بیا خبرو کې دوی نه بنګالیان ویسته هندوانو ته ویسته لوڅه کونه درولې ما سره سکرین شاټونه ستا بالکل و جنرال دا پرون چې په تورخم کې زمونږ ته 4 نفر او 20 نفر دا پرون چې نو په تاریخ کې دی دا په دین شرمېږي چې موږ نفر ودی په کوم سره کې درېږي اوزو با خبره دې اٹک کوا ان شاء الله اٹک تم رسېږو جنرال صاحب وخت کم وخت به اٹک ځان نسو ان شاء الله جنرال صاحب افغان صاحب والله بالله چې په تیر جمهوریت کې هم چې دی ګوره دغه په قندار کې ور ټانکونه او پتلونه راوړي او دا ظلم دوه طالبانو ګوره ورنه وته دنه کمیسارۍ ته دا ضیاء الرحمن دغه شهید ځوان دا ننګیالی ځوان ورننه نه وته د دوی هغه د سکن ماشینونه ورته خاورو سره خاورې کړل دغه قاسم شهید د ننګرهار تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده څنګه یې کړو هدف دا دی افغان صاحب وروره چې دا موږ وایو چې په دغسې حالاتو کې افغانان ټول باید یو موټی شي دلته دې ته ونه ګوري چې دا جمهوریتی و دا امارتی دی او دا حزبی دی افغان دی وروره د دشمن په مقابل ستا دریځ ما ډېر خوښ دی افغان صاحب ستا دریځ ما ډېر خوښ شو ته یو رښتینی افغان یې ستړی مه شې زر یابه څنګه وروره ښې برابري کراري ده د الله فضل د خپل علیا یاره زنده باد بچه دا سړی موز غول دی پی ټي آی سپورټران یې پوه شي موږ وروره موږ د دوی افغانستان سپورټران یو موږ د حق سپورټران یو نه منمه خوا کې یې که نه اک وینا کوئ په دې مې خوښ یې عمران خان سره دې خلکو ډېر ظلم وکړه زیاتی وکړه زندان کې واچو بالکل هغه په رښتینې توګه غوښته چې په دغه سیمه کې امن راشي دلته تجارت کې کاروبار یې هند سره افغانستان سره چین سره ایران سره او دغه منافقانو دغه ډالریانو چې په ډالرو باندې هغه د مولانا بجلیګر خبره چې حتی هر یو شی دوی قرباني کوي نو دا راځي مهربانه دغه کوي که نه په هر صورت هدف دا دی الله مو ښه د وباد لره پوه شي حق خبره کوي والله ولاړ یو در سره حق خبره کوي دا د ډالرو ارمي ده پوه شي دا موږ ته معلومه ده نه بالکل به کوو د اوس بیا او ته پوهېږي دغه زریاب وروره شاته په پروفایل باندې د پی ټي ایم کسې لګولی دی او مخې ته یې د آرمي لګولی دی دا دومره منافق دا غل دی دا به خدای غرق او تباه کوي دا غستر دنه ما فهیم صاحب څه مو د مخکې پوښتنه وکړه فهیم صاحب دنه ما پوښتنه وکړه ماته چې دا خولۍ د هغه لګه اچوي د منظور اچوي عکس د ابنا خبره مکې ما یو دوه کومنټونه ورته په انګلیسي وکړو ما پسې یم راواخېسته ما ورته لاس په کلاس ما ورته پور روان کړه ما ورته یو کامنټ چټي کړی د کامنټ بدل مې ورته بیرته کامنټ باندې ور خلاص کړلو هغه ریپورټ کړی و نو میل باکس ته لاړلم چې ګورم ایمیل د ټویټر د خواص خراغله